سلامونه نیکې هیلې مې ومنئ. زه مسؤل ارزومند نن د 18مې برخې سره د فوتوشاپ سی سی کوم کورس چې پیل کړی و تاسو په خدمت کې یم. موږ د فوتوشاپ سی سی مخکوني کوم 12 درسونه چې وو ابتدایي مسایل وو نو موږ هغه وویلې. کوشش وکړئ تاسو زیات تمرین وکړئ تر څو پورې مکمل ډول څخه په فوتوشاپ باندې مسلط شئ، په هغو باندې کار وکړئ شئ په هره برخه کې که هغه په عکاسۍ کې وي، مطبعه کې وي، که په هره برخه کې وي، هر ځای کې وي، نو کولی شئ تاسو د هغو نه استفاده وکړئ. نو نن د وعدې سره سم لکه مخکې چې موږ درته ویلي وو، نن زه یو ځل بیا غواړم چې په یو پروژه باندې کار وکړم، په یو مکمله پروژه باندې. خو بیا هم زه کوشش کوم تر څو پورې په هغو ساده طریقې سره موږ دغه پروژه ډیزاین کړو. سمه ده؟ نو راځو پیل پې کوو. نننۍ پروژه به د موږ د یو کتابتون لپاره وي. سمه د یو پوسټر جوړول به وي. د موږ د مخکې نه کولی شئ هغه پوسټر مطابق د هغو سایز تاسو جوړ کړئ. سمه ده؟ نو موږ یو سایز د مخکې څخه تنظیم کړی و چې په هغو سایز مطابق به موږ ډیزاین کوو. سمه ده؟ نو راځو پیل کوو. یو کوشش کوم په هغو طریقو سره ترسره کړو چې موږ ویلي دي او ساده طریقې دي. سمه ده؟ ټول نه د مخکې راځم خطکش کنټرول آر په واسطه باندې رااخلم، ځکه ځینو ځایو کې موږ ته زیات ضرورت دی خو پیښیږي. اوکې پیل کوو. نو لومړۍ نقطه دلته کلیک کوو. نقطه هم چې کله کلیک کړه شیفت پلس بله نقطه نو چې هر ځای تاسو غواړئ هغه کولی شئ. که چېرته موږ شیفت نیولی وي نو موږ نشو کولی چې خلاف د فوتوشاپ د قوانینو لاړ شو. وګورئ موږ دلته که څه هم کلیک وکړو نقطه موږ ته هغه ځای کې ورکوي چېرته چې فوتوشاپ خپله کنټرول کوي، ځکه موږ شیفت بټنه څنګه ده ورسره نیولې ده. سمه ده؟ اوکې انټر. کوم به سټروک چې ورکړی غواړو هغه سټروک د بیرته پین څخه په واسطه سټروک څنګه کړو له منځه ایستو. سمه ده؟ اوکې لیرو ته راځو. نوي لیر موږ اخیستی دی د مخکې څخه. غواړم یې دومه کاپي کنټرول جی واخلم. دومه کاپي د لاندې ده نو غواړم چې شیفت کومې د کیبورډ بټنې چې ښکته او پورته دي هغه راواخلم او د هغو نه په استفاده یو بل شیپ هم څنګه کړم رسم کړم او غواړم د دغو شیپ رنګ ته یو څه بدلون ورکړم. سمه ده؟ وګورئ دوهم شیپ د موږ د دو د لاندې دی. نو زه کوشش کوم چې دو ته یو څه ډیزاین ورکړم. سمه ده؟ نورمال. اوکې بلند موډ موږ تېر درسو کې ویلی وو. اوکې یو ډیزاین هغه چې د تاسو هر یو خوښه وي. سمه ده؟ نو زه هم دغه ورته اوکې کوم. اوکې په دوم قدم کې موږ ځینې عکسو ته هم ضرورت لرو چې د وخت څخه په استفادې سره هغه هم موږ ترسره کړو. دوهم شیپ اوکې یو څه نور هم د ننه طرف ته کش کړو. سمه ده؟ نو وګورئ بیا هم موږ کولی شو د پین نه په استفاده په پی باندې موږ کولی شو هغه څنګه کړو او سلیکشن ته راوړو یا هم هغه کومه ساحه چې موږ انتخابوو. اوکې نو لومړی کلیک زه دلته کوم شیفت بټن یې په کېښودلو سره پلاس دوهم کلیک یو څه نور هم لویوم. اوکې تر دې ځایه پورې. اوکې اوکې سمه ده؟ نو بیا هم د تصویر ته په کتو یو څه اشتباه لري. نو وګورئ که چېرته تاسو نه اشتباه وکړي نو تاسو کولی شئ چې د خطکش څخه استفاده وکړئ. زه غواړم دا شی بېرته حذف کړم. وګورئ لومړۍ نقطه دلته، دوهمه نقطه دلته، یعنې په دغه اندازې باندې. سمه ده؟ کنټرول صفر. اوس انشاءالله موږ د غلطیو مخه په ډېره حده پورې نیول کېږي، بیخي په نشت باندې حسابېږي انشاءالله. وګورئ سمه ده؟ دومه نقطه تر دې ځایه پورې. وګورئ دومه نقطه بله نقطه چې کومه موږ راتلونکې نقطه ده دغو خط ته موږ باید خپل شیپ چې کوم رسمي وو هغه باید ورسوو. سمه ده؟ سټروک څنګه کوو؟ سټروک له منځه وړو. اوکې نو سټروک له منځه یوړل شو. سمه ده؟ اوکې نو تر دې ځایه پورې موږ ډیزاین څنګه دی مکمل شوی دی. وګورئ نو موږ نوم ته تر اوسه پورې توجه نه ده کړې چې څه نوم به ورکړو، خو زه هیواد ورکړو. هیواد سمه ده؟
یو څه یې لوی و د غوښې لویونې دپاره چې خپل کیفیت یا هم هغه وګورئ که چېرته موږ اوس غواړو چې دا په دې ډول څه لوی کړو نو خپل هغه اصلي والی له لاسه ورکوي نو موږ باید شیفت آلټ بټن په نیولو سره پلاس خپل شکل ته څنګه ورکړو بدلون ورکولی شو اوکې دغه اندازې پورې انټر نو یو بله لیکنه هم ورته لیکم مثلا کتاب پلورنځی یا هم کتاب فروشی سمه ده پونټونه مختلف پونټونه کارولی شئ پونټونه یو څه ساده وي ښه راځي سمه ده وګورئ راځو د ښې کارونې دپاره تر څو پورې موږ ورک سپیس ډېر خراب نشي نو موږ راځو پاراګراف یا کرکټر خلاصوو سمه ده زموږ کولی شو چې د کوم فونټ ته یې هغو ته بدلون ورکړو سمه ده نو موږ غواړو چې دغه هېواد چې موږ کوم لیکلی دی د فونټ ته تغییر ورکړو سره د دغو کتاب فروشۍ سمه ده اوکې نو زه فونټ انتخابوم اوکې نو د موږ فونټونه یو څه ډېر وو یو څه مې ټیسټ کول نو وګورئ موږ فونټونه پیدا کړل سمه ده په دویم قدم کې موږ بیا رڅو د دغه کوم شنه خطونه چې وینئ دو ته اصلا ویل کېږي ګایډس دغه کوم خطونه چې دي دا په پرنټ کې نه راځي که نه ځینې وخت یعنې موږ که غواړو چې د دغو تصویر موږ یو کاپي وباسو سمه ده نو یو بل د پین په واسطه باندې یو بل شپ هم زیاتوم پین اوکې یوه نقطه انتخابم اوکې بېرته لومړي حالت دا کومه اندازه چې ده د یو څه کوچنی کوم د ګایډس اوکې تر دغه اندازې پورې یو څه زوم کړم یا رانږدې اوکې نو فین څخه په استفاده بیا هم دویم شکل موږ څنګه کوو رسموو یې سمه ده نقطه موږ لومړی نقطه وټاکله دویمه نقطه سمه ده اوکې اوکې سټروک یې هم له منځه وړو اوکې سمه ده په دویم قدم کې موږ کولی شو مختلف ډیزاینونه ورته وکړو سمه ده مختلف کوم پوسټرونه هر څه شی چې ضرورت وي یا کومو تصویرو ته په هغو کې موږ کولی شو د هغو نه کار واخلو په دویم قدم کې وګورئ زه غواړم په دو کې یو څه اندازه تغییرات راوړم تغییرات به په دې اندازه وي چې زه غواړم لیر ته راشم دغه کوم هېواد چې لیکل شوی ده د ټکسټ حالت نه مې واړومه سمه ده لیر دغه خالي لیر موږ ورته واخیستله د هېواد لیر څخه یې موږ څه لیکو مارچ کوو یې سمه ده نو د مارچ دپاره مختلفې طریقې شتون لري سمه ده نو د کنټرول ای د مارچ شارکټ دی سمه ده وګورئ موږ په همدغو لیر باندې کلیک وو هغه ساحه انتخابوو کومه ساحه چې بیرون ده وګورئ په سمه ده اوس بیک سپیس شیفت بیک سپیس پر ګراوند کالر موږ انتخابوو ځکه پر ګراوند کالر کې د موږ دغه کالر شتون لري اوکې نو ترسره شو سمه ده هېواد کتابتون یا کتاب فروشی فرق نکنو تکست ده سمه ده په دویم قدم کې ځینې ټکسونه لري یا لیکنې دي چې موږ غواړو هغه په خپل ډیزاین کې زیاتې کړو نو کولی شئ د هغو نه تاسو د آیکنونو هم استفاده وکړئ مختلف آیکنونه شتون لري نو وګورئ زه غواړم چې د ټکسټ کې د سټار څخه استفاده وکړم سمه ده سټار اوکې یو څه اندازه یې تر دغو سلو پورې اوکې سل ډېره لوړه ده شپېته اوکې شپېته نو بیخي سمه ده زه خپل اوټو سلیکشن کوم چې دی
غیر فعال کوم اوکې وګورئ موږ اوس پیلن په دغه سلیکشن کې یو کنټرول جی د دومره کاپی په دوم لیر کې نو که غواړئ چې هغه اندازه حفظ شي یعنی خراب نشي نو کولای شئ چې د شیفت بټن او کوم طرف ته چې غواړئ دوم شي په تعداد د شمارو سره تاسو کې یعنی یو کړای مو 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 یعنی 15 واحد مخ کته راغلو کته او غواړو چې اوس خې لاستم یو لاس واحد لاړ شي یو 2 3 4 5 6 8 9 10 سمه یو بل کاپی هم دم دو غراخلم کنټرول جی دوام لیر د موږ جوړ شو دوامه کاپی د دوه لیر څو واحد هم کته راغلی وو 15 یو 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 لاس واحده هم خلاسته یو 2 3 4 5 6 8 9 10 یعنی کوم دغه خط چې وینئ د په مستقیم خط ډول راغلل سمه ده نو یو بل واحد هم څو چې موږ په یعنی اندازه د دې د دوړو تر منځ چې ده هغه حفظ شي باید له منځه لاړ نه شي نو یو بله کاپي هم موږ رااخلو سمه ده یو 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 یو 2 3 4 5 6 8 9 10 سمه ده اوکې یو څه ټول شیپونه د موږ څنګه کېو پورته وړو تر څو پورې یو څه ځای دلته پاتې شي اوکې بیرته موږ خپل سلیکشن فالو شو یو څه اندازه یې روټیټ کړو اوکې نو وګورئ دلته نو کولی شئ مختلفې لیکنې وکړئ هر ډول لیکنه چې تاسو زده وي خو زه غواړم چې فوټوشاپ کومه لیکنه موږ ته راکوي د هغو نه زه استفاده وکړم سمه ده فونټ لوی دی اوکې یعنی د کتابتون کومې لیکنې چې مربوط راځي کولی شئ چې هغه دلته تاسو ورزیاتې کوئ ولیکئ یا هم بدون د کتابتون نه که تاسو غواړئ چې خپل کوم بل کاروبار لرئ هغو ته لیکنې ور وکړئ مربوط دي هغو خپل کار سمه ده نو زه کوشش کوم چې هغه کومه اندازه یې تر منځ ده هغه حفظ شي وساتل شي اوکې Alt بټن پلاس کلیک او هغه ځای ته څنګه وکړئ تغییر ورکړئ نو دغو کاپي تاسو کولی شئ بیا ترلاسه کړئ سمه ده نو تر دې ځایه پورې و زموږ ډیزاین مختلف نو وګورئ غواړم چې یو څه اندازه نور تغییرات هم پکې راوړم نو په دغو کوم شکل چې دی وګورئ په لومړی قدم کې باید د تاسو د کوم پروجیکټ چې دی په هغو کې یعنې داسې بیرهبار ډېر نه وي باید موږ کوم ټکسونه چې دلته کار کړي دي هغه ټول موږ څنګه کوو یو ګروپ کولو طریقه مخکې موږ ویلې وه وګورئ غواړم چې دا بیرته وباسم اوکې کنټرول جی سمه ده او کوم شکلونه چې شیپونه پرېږدو اوس په خپل حالت باندې ډېر بیرهبار نشته کنټرول او یا هم موږ کولی شو یو عکس مطابق د کتابتون راوړو د کتابتون نه د مخکې غواړم چې یو بل څه هم پکې اضافه کړم وګورئ یو تصویر اخلم کولی شئ مختلف نور تصویرونه هم تاسو کې کار کوئ پکچر د پکچر دپاره مختلف تصویرونه شتون لري کولی شئ د هغو نه استفاده وکړئ اوکې زه یو تصویر پیدا کوم اوکې نو زه غواړم دا تصویر فوټوشاپ ته اډ کړم سمه ده اوکې او د دې تصویر کیفیت یو څه ډېر خراب دی بیا به موږ کوشش وکړو کې کار وکړلو سمه ده اوکې
دلته موږ انتخابوو نوی لیر رااخلو اوکې یو څه اندازه لویوو وګورئ دغه کوم لیر چې دی دا باید د موږ ښکته د دغو لیر نه وي سمه ده دغو دواړو لیرونه ښکته وي ځکه تاثیرات یې باید په دوی باندې په دغو لیر باندې ونه لویږي اوکې موږ دغه لیر و که بکګراوند ته وګورئ یو اندازه خال ډوله شولو سمه ده چې بیا یې دغه ډیزاین ډېر ښکلی ښکاري سمه ده که چېرته تاسو زوم کوئ نو تاسو به واضح پکې وګورئ سمه ده نو وګورئ دا هم موږ وکړلی شولای اوکې دا و تر دې ځای پورې یو بل تصویر ته موږ ضرورت لرو چې په لیر کې واچوو هغه د کتابو مربوط دی اوکې راځو عکس پیدا کوو په خپل البوم کې د فوټوشاپ کوم البوم چې موږ چمتو کړی دی هغه نو چې هر ډول مثلا زه هم دغه تصویر اخلم سمه ده په خپل پروجیکټ کې ډراپ کوم اوکې منتظر پاتې کېږئ تر څو پورې د موږ تصویر څنګه دی پروجیکټ ته اډ شي وګورئ په اتوماتیک ډول تصویر څنګه شوله په پروجیکټ کې وکارول شو نو موږ د لیرونو تنظیم ویډیو مخکې جوړه کړې وه سمه ده د لیرو تنظیم ډېر مهم دی بیا موږ کولی شو مختلفې طریقې وکاروو سمه ده دا لیر دی موږ باید تر ټولو پورته وي اوکې منظم ښه وګورئ د موږ لومړی لیر دا دی کنټرول چې کله ماوس خپل شکل ته بدلون ورکړو کلیک یعنی هغه ساحه موږ ته انتخاب شوله سمه ده دغه ساحه موږ ته انتخاب شوې غواړو دونه یو کاپي وباسو یا هم بیرون د دونه رجوع سلیکشن ته او غواړو د بیروني ساحه یې څنګه کړو له منځه یوسو اوکې موږ یې ځکه له منځه نشو وړلی چې لومړی باید موږ دغه تصویر د سمارټ آبجکټ نه وباسو مرج یې کړو نو موږ اوس کولی شو بیروني ساحه یې پاکه کړو اوکې سمه ده دا و تر دې ځایه پورې بل کوم شی د ما په نظر چې پاتې دي د پین څخه په استفاده یو نوی لیر رااخلم اوکې نو یوه نقطه دلته رسموم بله نقطه هم دلته اوکې سمه ده دا و تر دې ځایه پورې کوم سټروک چې دی پین څخه هغه له منځه وړو سټروک دلته مختنم خوري په در اوکې بل کوم شی چې موږ ته پاتې دي یا موږ ته ضرورت دی هغه لوګو ده لوګو دلته مهمه ده نو زه کوشش کوم چې یو لوګو را